امریکایانو او ملګرو یې د خپلو موخو لپاره په افغانستان کې وحشتونه او ولسوژنه کړې. دا 740مه د افغانانو لپاره د ویاړ څخه ډکه ورځ، په کومه ورځ چې د اشغالګرو او ملګرو یې ټغر ټول شوی. په دې 20 کلن اشغال کې افغان شازلمیو بې دریغه قربانۍ ورکړې دي چې د خپلو سرونو په شیندنه یې دا ورځ ګټلې ده. امریکا د 2001 میلادي کال د اکتوبر پر 9 په دې پلمه برید وکړ چې ګوند القاعدې د سپټمبر 11 برید کړی او طالبانو د القاعدې مشرانو ته پناه ورکړې ده. دوی د هر څه اسانه بلل، خو دلته له داسې سره مخامخ شول چې تصور هم نه کېدی. افغان مجاهدینو دې هر څه ته خپلې سینې سپر کړې او په میړانه یې جهادي مبارزه وکړه. زابل کې حاجي ملا روزي خان عاقب د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې لومړی مبارز و چې د امریکایي اشغالګرو سره ډیر په میړانه ټټر ووهه او عملي مبارزې ته راودانګل. عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي یې کیسه راته داسې وکړه. له حاجي ملا روزي خان پیل کړه، له اوله سره څخه چې یوازې په دې منطقه کې دغه وسو، بیا له ده سره ملګري پیدا سو. ورسره په څنګ کې سلیمان اغا ملګری و، ورسره معاون صاحب د ماپانو معاون عبدالله خان، دغسې ملا ظهورالله و، ملا ولی الله و، دغه و رضا خان وفادار و، او ورسره په څنګ کې موسی خان شکیب و. دغسې نور ملګري هم ورسره اوسي. اول وارې مبارزه په نوبهار کې شروع کړه او د نوبهار پر ولسوالۍ باندې اول وارې د مبارزه شروع کړه، جهاد یې شروع کړه. اول وارې جنګ پر نوبهار باندې وکړو. په دې حالاتو کې د خلکو ډېره ناامیدي وسي، دغه جهاد چې دا به مخته نسي ولاړ، ځکه کفار او دا ټول سره یو د افغانستان کې یو څو مجاهدین او بیا شخصا په یو نفر او په 10 نفرو باندې دا نه کېږي. د خلکو احساسات ډېر سره کمزوري وو، خو بیا د الله نصرت و مجاهدین پر مخ کلو، خو مجاهدین سره له یو له بله ځایه څخه راپارېدو، بس جهاد پسې مخته دوام کوي. نو په دې حالاتو کې ډېر مخته مجاهدین الحمدلله چې بیا هغه ولسوالۍ فتح سوه، بس جنګونه و دی پر مخ بله پسې ولاړو. ملګري هم له دوی سره اسلحې په هغه ټیم کې غټه اسلحه د راکټ وه. دی مثال یو دانه راکټ، یو دانه پیکا او 4-5 ماشینان، د اول ولدی سره یو دانه کلکوپ له حاجي مرحوم سره. خلکو دغه امکانات هر څه ورکول، خو هغه په دې تور کې ورکول چې ډیر په پټه ورکول، په ښکاره هیڅ چا و چاته شی نه سوی ورکولی، ځکه له وامه څخه له ترس څخه چې بیرېدو. نو د یو وار به په غنټه کې به یوه غنټه کې به طالبان رالو کلیو ته، مثال و کلیو ته، هغه به ولاړو، بل وار به دوی روانو. خلکو دغه هر څه همکاري خلکو ورسره کول، ښه په پراخه توګه ورسره کول. هغه په دې امکانات ورسره کول چې ډېر په پټو چا ځان نه سوی ښکاره کولی، په پټه یې هر څه ورسره کول. هم یې ډوډۍ ورپسې وړې، هم یې هر کومک ورسره کوئ. په اول سر کې خو 100% کې دغه ډېر و، حالات خراب و، ځکه په وجه د دې چې نه خلکو داسې په ښکاره باندې دوی سره همکاري کولی سوی او نه دوی په ښکاره باندې خلکو ته دغه کولی سوی، خو ټوله کیسه یې سره پټه وه. په پټه باندې بس د جهاد او هر څه امکانات چې هغه په پټه باندې کېدو، که چا ورسره کول هم په پټه یې کول، په ښکاره چا نه سوی کولی. نو هغه دی ترخې شیبې وې چې څوک د خپل کلي ته حاجي مرحوم په خپله داسې په خلاص دغه نه سوی راکړی. له وامه د دې چې دا کلی په عذابوي او کلی هغه داسې اوس په کلي کې به یو مجاهد ولیدی، هم هغه کلی به بیا ټول تاړی او ډباوی به، نو دغسې دغه به ورسره کوله. ټول کلی یې وتاړی، بیا یې ډبولو وهلې چې موږ ته حاجي مرحوم راوښیي. هغه ته موږ خپل د زړه حال ټول ووایي. هغه د موږ ته ویلي و چې موږ، ځکه زما پوښتنه چا د څه وکړه، ته یې دا مه ورته وایي چې موږ یې نه پېژنو، ځکه ته یې ډېر تنګوي، ته یې ډېر تنګوي. د هغه ټول حالات ورته وایي. موږ هغه بیا د حالات ټول ورته وایي چې حاجي مرحوم دلته راځي، موږ یې پېژنو، موږ یې وینو. بیا به کت و قامت راڅخه پوښتنې راڅخه کولې څونه سړی دی. موږ به له هغه داسې د دوی به په خپله کې دغه سو، نو بیا به موږ پر دې ډېر وډبولو چې ته د دوی د اوسېدو ځایونه موږ ته وښیي. موږ به له هغه موږ ته نه دي معلوم، د دوی د اوسېدو ځای موږ ته نه ده معلوم. ملا روزي خان عاقب د خپلې مبارزې په ترڅ کې ډېر اشغالګر هلاک کړل، چې په پایله کې د امریکایي اشغالګرو د یوې ناځوان مردانه چاپي په ترڅ کې د شهادت لوړ مقام ته رسیږي. د چاپي کیسه یې راته دا په عمر پوخ عبدالجلال داسې کوي. د ماښام لمونځ کېدی چې یو حاجي ملا روزي خان اخوند و، یو یې بل ملګری و، دا ټیم رالو، دا هغه زموږ کوټه د مخامخ هغه کوچنۍ درخت کې ولاړه.
بس په دې کې له ما سره شپه وه، شپه م وکوله، دا ټوله شپه تېره سوله. سهار 8 بجې اندازن یا به 9 بجې وې، ول ته اوبه راواخه زه دا سر پرې مینځم. اوبه م ورته راواخیستې، یارې ول ځمه، بیا ول اوبه راواخلې زه دا سر پرې مینځم. سر چې پرې مینځئ اتې چای رالې، بلا دا چای وخوړې. چای چې وخوړې پرېوتی، تقریبا 12 نیمې بجې وې چې موږ غږ پر وکوئ، اوبه م ور واخیستې. دلته د یو ټلیفون وکوئ له سړي سره. ټلیفون و ده ته رالی، ده نه ده کړی، په رسټلی ټلیفون باندې و ده ته ټلیفون رالی چې د جواب ورسره ووایو. هلته سلمچي رالی، لاس یې پرېمځل، دی څه دی چرتي کښېنستی. زموږ بل ورور و، هغه ورته ویل لجي صاحب ولې دی چرتمن کښېنستی. ټول په دې ټلیفون نه وپوهېدم. اتې لاس پرېمځل شو چې ډوډۍ یې خوړه. زموږ یو بل برمې والا مو له ما سره یې برمه وله، بس ډوډۍ یې خوړله، غراس و تیارې راغلې. تقریبا 11 دانې تیارې وې. د اولینه تیاره دا د کلي په پای کې کښېنستله، دومه پر هغه ځای کښېنستله، دریمه ها خواته د کلي په څنګ کې کښېنستله، په څلورمه تیاره څوک خبر نه دي خو کښېنستلې په غره کې. د غږ وکوئ، هغه ملګری یې وارخطا سو، بالا بس د زما پر ورور غږ وکړئ، ول دا موټرسایکل له سرایه وباسه. هغه موټرسایکل له سرایه راویستی، دلته ماجت په ده کوڅه کې یې ودرول. دی زموږ په سرای کې زما د وراره پټو م ورکئ، بل پټو هغه یې پر سر کوي، پر خپل پټو یې کله کوپ دغه کوي. د سکا یې موږ ته ونیول، موږ په ایرو کې پټه کړل. زموږ په سرای کې بیا بله د انګورو باغ ده زموږ، هغه ته لاړ، په دغه کې واوښتی. بس داسې رالی، هغه درخت چې ښکارېږي، دلته د کاریز خوله ده، دلته یې توت هم ولاړ ده، تر دې توت لاندې د کاریز خوله ده، و دې ته شوه سو، و دې ته شوه سو. زموږ ورور ورسره و، بله هغه لا دا ډبره پر کښېښوه. هغه په دا کاریز کې ډېر محفوظه ځای و، خو چې الله هر څه لیکلي وي هغه بیا یو په بله نه کېږي. ده بېرته ویل ول نو زه راوتلی د څه دپاره یم، دا ډبره لرې کړه. د هغه له قوله چې دا ګوته په ډبره خوږن کړه، دی چې له توته ور ووتی، بس تیارو ولیدی، اتې پشنګان پر تس کړو. کیدای شي په ویډیو هم شته، بالا یې پشنګان پر تس کړو، ور ویښ شوی. پر دغه لارې موټرسایکلان ورسره وځغلول، هغه د درو پښو موټرسایکلان پر هغه لاره هلته ورسره راوخاتو. داسې له دغه ځایه دغه سروت ور پورته کېدو، دی مخ ته ولاړی. دی چې ولاړی، یو خطایي ټکان پر وکول، دی سم یې نه ویستی، خو دا ټکان یې پر کړ، د چرت نه پکښې وایي. دا زموږ کلیوال ټول به دا دیوالو ته دلته ناست و. دی چې وختی، اخواته بیا باغونه دي، بلا چې چرت ووایي چې کلای خو نه سي، باغونه دی لږ باغونه دي. دلته بس داسې ځای ده، کیدای شي وسپر سو، خاص لکه تنور داسې ځای دی، یو سخر له خوا د یو له دې خوا د یو له دې خوا، بس و دغه سخر ته ورته کښېنستی. دی چې پر دغو یې ټکان وکول، دا د دغه موټرسایکله پر داسې یې ټکان وکول، دغه یې وغورځېدل. دا چې وغورځېدو، پر هغو یې ټکان وکول، له دې خوا یو انسان هم اتې نسی ورخطای. هغه په غره کې چې څلورمه تیاره کښېنستلې وه، هغه د شا له خوا په ډبرو کې پر ځای ورته رالو، هغو د شا له خوا وویستی. بیا نیمه ګنټه دی نسی ورکلی، دی چې دلته شهید سو، نیمه ګنټه دی نسی ورکلی. بیا له هغه باوجود بیا دی رالو چې دی یې راشوه کوي. له هغه وروسته یې په کلي کې تلاشي شروع کړه. په کلي کې چې یې تلاشي شروع کړه، بالا بس دی راوړ، دلته کښېښود. بالا په کلي کې زما نوم واخیستی، وایي جلال د عبدالشکور زوی چیرې ده. بالا بس دلته ورته وویل چې هغه خو نسته، دلې تللی ده، غزني ته تللی. خو هر رقم چې و دا کیسه زیره ولاړ کړم، ول له تا سره زموږ کار ده 11 منټه. ما چې په هغه ورځ هر څونه وخت ویلی وای زه به دغو نه بندي وم، مال درځه زه د یوه کال دپاره تیار یم، کنې زموږ یې 3 ورونه نور تړلي، نور خو نو ټول کله یې تړلی. بالا بس دغه سو، ما ترې لاس راوتړل، دغه خولۍ یې را په سر کړه، زما نور ورونه یې خلاص کړو. یو زه، یو دی په یوه تیاره کې و، 4 مردار. دا مردار د کلیوالو نه دي لیدلي، دا مردار بیا ما په دغه کې ولیدو، په کندهار کې. دا پر ما پر سترګو چې چشمې وي، دا سرې وي، هر څه مې لیدو. ما او دی په یوه تیاره کې و، هغه بل زما د برمې والا او له ما سره یې برمه وله، دا په بله تیاره کې و. هغه 4 کسان مردار په بله تیاره کې و. دا مردار یې په اتنګي کې ایښی و. دغه مردار چې هلته پر میدان کښته کول، وینې موږ ولیدو چې مردار و، ځکه زه بیخي دی نږدې و دا تیارې ته ناست وم چې کښته کول. د ماښام جمعه به کېده، داسې ټیم و، تقریبا د مازدیګر اذان شروع کېدی چې له ده ځایه دی یوړ. بیا 3 شپې دا عجي دورې و. 3مه شپه یې هلته زه خپله واروستم، ما ته بې عکس راښکاروی، ول که ته دا سړی پر عکس نه پېژنې، له موږ سره دلې پروت،
بیا زه ورغلم دا د ښیښې په تابوت کې ایښی و، بالا باسطي سپین په ټوکر پر ورکړی و. بالا ماته ویل دغه سړی دی او دوی اول وال بلکل له خپله حال اړولی و. دلته د وایه پر شیندلې وه کار چې دلته هېچا هم نه پېژندی، خو ما په خپله پېژندی. دغه دا ډېرو دا خلکو خو نو لیدلی و، خو له خپل حاله یې اړولی و، هلته بیا دغه نه و. بالا مې ورته ویل دا سړی خو نه پېژنم، او تی عکس یو رقم راښکاروئ، دلته دا سړی بل رقم دی. بالا باسطي نو له هغه ځایه ایسته درېیمه شپه لا زال په لرم چې دی دورې په میدان کې و، دا خلک ورسره و ورته راغوښتي وو. بیا ترجمان ماته ویل ته ستا ډېر ښه تحقیق ده، خو ته د ډېر غټ سړي په دغه راوړی. ما ول یو وخت به یې لسم دول ویې خندل، خود به یې لس یې خو دا دونه غټ سړی و، د 48 دولتو جورنالیستان د ده لیدن ته رالو چې دا څه ډول سړی د له دونه دغو سره جنګېدی، نو ول په دغه باندې په تا وخت تېروي. بیا مې نه دی لیدلی ده. 6 میاشتې بیا ما په کندهار کې تېرې کړې، بیا مې له هغه وروسته دغه ته یوړم باګرام ته، 6 میاشتې مې بیا په باګرام کې تېرې کړې. له هغه وروسته بس بیا زه چې هره طریقه وه د دوی په اصطلاح خو نو په اپه کې کرزي صاحب اپه کړې ده، نو بیا موږ راخلاص وو. دغسې مشکل و د دې سړي. ماښام رالی د غرمې پر 12 بجې دا چاپه وه، پر 1 بجه څه کم 2 بجې دی په شهادت ورسېدی. خدای پاک ته له ده څخه شهادت قبول کړي. دا څلی دلته د راغلي امریکایي قومندان ډانس دی، هغه امریکایي چې په عراق کې د صدام حسین د نیولو امتیاز یې ځان ته منسوباوه. د افغانستان زابل ولایت شینکۍ ولسوالۍ ته د اسلامي امارت د بنسټګر امیر المؤمنین د پیدا کولو په موخه راغی او په یاده ولسوالۍ کې ډول ډول وحشتونه ترسره کول، د خلکو په کورونو چاپې وهل، د کورونو دروازې ماتول او بې اجازې د پښتنو کورونو ته په خپل سر ننوتل. د دې هر څه انجام دا سو چې یا د امریکایي د افغان شازلمیو له لوري هلاک سو. په اړه یې د سیمې اوسېدونکي باختر اژانس ته داسې کیسه کوي. 4 ستورو جنرال دغه ډانس چې دلته راغلی ولو، اول قدم کې وویل چې زه امیر المؤمنین لا محمد عمر مجاهد نور الله مرکزه به لاسته راوړو او موږ به تکیه کړو، ځکه د دوی په دې هدف راغلی و افغانستان ته چې دی به امیر المؤمنین تکیه کوي، ځکه د داسې یو پروژه له ځان سره راوړې دول صدام حسین ما تکیه کوي او دغه مې کوي، دا سړلی مو راوړی بیا مو دغه کوي، د دار توخې او پانسۍ مو کوي، نو داسې به امیر المؤمنین هم موږ لاسته راوړو. نو ما ورته زموږ کلي ته راغلی، ما ورته دا ډانسه دا ارمان به له ځان سره خاورو ته یوسي، ځکه دلته داسې زمریان اوسېږي هېڅکله به په تا باندې امیر المؤمنین خرڅ نه کړي، ځکه خو هغه د خپل اکا زوی پر تاسې خرڅ کړی د $10,000 په مقابل کې، هغه تاسې تکیه کوي، له سمڅې م راوایستی، بیا نو دلته دغه کوي په دار مو وځړاو. نو امیر المؤمنین داسې زمریان لري چې هېڅکله به پر تا خرڅ نه کړي. دا ارمان به ته له خاورو سره خاورو ته دی دا زموږ د کلي د شالمخیلو کلي ته همیشه دی راتلی، ځکه د شپې به ده د خپل کیفیت هم تغیر وکړه او بعضې وخت به دی د مجاهدینو په کیافه کې دی راتلی، صدرۍ بیا اغوستې وله، دغه پاج بیا تړلی ولو، دا د کورتا کالي بیا اغوستي ولو، په داسې شپ کې به ګرځېدی چې ځینو کسانو به نه پېژندی چې دا مجاهد ده که امریکایي ده. ډېر ځله به خلک پر ده خطا سولو چې دا اوس امریکایان دي که مجاهدین دي، ځکه ده له هره قسمه پرې به کار اخیستی. د ډانس بله خوبایي دا وله چې ډانس په 5 ژبو پوهېدی، پښتو، انګلیسي، دري، عربي او دغه جرمني، په دغو ژبو د روانې خبرې کولې، ډېر وخت به پښتون خبرې کولې، بعضې وخت چې به موږ ته رالی ویل زه مسلمان یم، کلمه به هم نه کله ویله. نو بیا چې د دغه په دې ولسوالۍ کې مختلف عملیات وکولو، بیا یې هر ځای بې چاپې ولې مختلفو سیمو ته ولاړی، نو ده بالاخره د مجاهدینو سره چې به هر ځای دغه و، دی دا یو عادت درلوده چې د ټک ځای ته د ځان نساو، ځکه د ځان ته یو جنرال امریکایي وایو. بالاخره په دغه د پښې بند چې د سره غره کې د هلته د مجاهدینو لخوا سمان ورته پټ سولو چې دغه د مجاهدینو د ګروپ مشري محمد نعیم ندیم کول او د ده سره یو کشم عرب هم و، دوی 8 کسیز ګروپ، دوی ته چې بم پټ کوي نو دغه ته ډانس ته پر ده باندې بم ور والوځولو، بیا ډانس را ولاړ سو، ډانس خو له منځه ولاړی، بیا دوی دلته چې دا دلته د یادګار څلی دوی ورته جوړ کړی دلته یې راوړی،
د دوی په مذهب و په عیسوي دین کې چې کومه طریقه هغه ورسره وکړه بیا د یادګار په دغه څلی ورته جوړ کړي بیا به دوی همیشه چې دلته بې سپورټونه کول یا بې دغه کوو دوی به راوتل هغه ته بې سلامي کوله بیا له دغه ځای چې دوی امریکې ته یوړی د ویرجینیا په هدیره کې هم دته سخت دغه مراسم نیول سوي وو دغه وخت د باچا بوش هم د دغه مراسمو ته راغلی و او دغه وخت کې چې دغه اشرف غني چې د کرزي د اقتصاد وزیر ټاکلو اشرف غني هم دغه هدیرې ته ځان ورساوه د ویرجینیا ته چې هېڅکله به موږ دغه اتلان هېر نه کړو چې دلته دغه قرباني ورکړي او موږ به له خپلو خطیبانو څخه دا غوښتنه وکړو چې دوی په خطبو کې یهود او نصارا په بدي نه یادوي دا خبره هم په ویرجینیا هدیره کې وکړه نو بله خبره دا وله د ډانس په دغه مرګ باندې ډېرې دغه عیسویانو ډېر غمرازي وکړه د ده دپاره لوی لوی مراسم ونیول نو د ډانس بله خبره دا وله چې د ډانس د دوی په ډېره معتبره ورځپاڼه چې واشنګټن پوسټ او وال چې جورنال په هغه حاکمه طبقه کې ډېر کتونکي لري په هغه کې هم پر ده باندې ډېرې لیکنې وکړي چې دا د څلورو ستورو جنرال به هېڅکله موږ هېر نه کړو دا یو داسې اتل ده چې د عراق جنګ یې هم وګټئ نږدې و چې د افغانستان جنګ هم وګټي خو دی خپل هدف ته ونه رسېدی ده وویل دا افغانستان یا زما ده یا د هغو کسانو ده چې له موږ سره په غرو کې جنګېږي دغه ملک د دې کسانو نه ده چې دلته ناست دي خوا یې نه په بدېږي او د هغو کسانو هم نه ده چې دا ما دلته په پیسو اخیستي دي ډانس دا خبره وکړه دا ملک به په اخر انجام کې یا زما وي یا به د هغو کسانو وي چې له موږ سره په غرو کې جنګېږي چې هدف یې مجاهدین و یا دا ملک به اخر الانجام یا زما وي یا به د مجاهدینو دی به خپله خبره کې صادق و دا بالاخره د ډانس خبره صدق پیدا کوي چې اوس دا ملک د چا په لاس کې د مجاهدینو دا پر کرلیچینو تللې لار مو د شینکۍ ولسوالۍ روغاني کلي ته بیایي هلته مو د یوې داسې پیغلې له شاهکارۍ خبره و چې د یوه مجاهد تر شهادت وروسته د امریکایي ځواکونو مقابلې ته راوځي او بالاخره د شهادت لوړ مقام ته رسیږي د صحنې شاهد راته کیسه داسې وکړ دا په دې شپه باندې دلته زموږ په کلي کې واده و نو بیا دا په واده کې و بیا نو سهار وختي چې راله کور ته بیا یې ورته وویل چې هغه چاپه په دې وخت کې چې دا راله کور ته راورسېده چاپه هم راورسېده ذاتي بیا مجاهدین هم ډېر و دلته مجاهدین سره وغورځېدو یو د شهاب مرحوم په نامه باندې مجاهد بیده و خو په دې وخت کې هغه هم چا راویښ کړی رالاړ و دا د جمع ټیم چې دا دی راویښ شو په دغه وخت کې چاپه خو یې څه وخت یې و تر جمع دی چې راویښ شو په دغه وخت کې مقصد د جمع ټیم و دی پر دغه لار باندې پر موټرسایکل باندې راسپور شو دلته چې رالی کله یې ګرد ول محاصره و ذاتي بالا یې دی دلته په شهادت ورساوه له هغه وروسته دغه زوره و د کور کې ورته ویلي و چې که چیرې ټکان شروع سو پر ما به غږ کوئ نو هغه کور والا و چیرې غږ پر کاوه خو دا لا به بیده سوې وه خدایه که به نه وه خو ټکان یې اړوېدلي وو په دا باغو کې راوښتې وه راغلې وه په دغه باغ کې راوښتې وه په دغه کنډو باندې راغلې وه دلته چې راغلې وه بالا یې چې تر دا دیواله راواوښته دا دغه دلته ناست وو امریکایان بالا هغو و د یو زموږ کلیوال هم کښېنولی و هغه دلته رهي و د تنګیز خراکلی پر دغه لار باندې داسې رهي و هغو ودراوه دلته له ځان سره کښېناوه کلي ته نه ده راپرې ایښی دا چې په دا کنډو راواوښته بالا هغو ورته وویل چې دغه ښځه لیونۍ ده که څه بلا ده ته یې دغه وګرځوئ ته خوا د کلیوال یې ورشه ستا شناخته ده ویې ګرځوه هغه چې ورته راولاړ شئ ذاتي بالا دې پر ډبره ورته علمه کړو چې څنګه ته دغه کوې شفاعت د دوی کوې دا طالب دغه تر موټرسایکل لاندې پروته په وینو کې لمبېږي زوی مړ یې تله و ما ته وایه ما یې کوه ذاتي بالا ما یو ډبره یې راواخیسته دغه یې په وویستی کلیوال هغه ځینې رئیس دی دا چې راله پر کارملي باندې علمه کړو دغه شهاب مرحوم کارملی دی تر څنګ کښلی و ذاتي پر کارملي باندې علمه کړو هغه چې یې راپورته کوي هغه ټینګ و یو چا هم نه پر کېدی دا دوم وار چې دې زور کړو هغو ټک پر وکوه په شهادت یې ورسول دوه ټکه یې پر وکول بالا دا په شهادت ورسېده پر دغه ځای باندې بیا شهیده شوه نور هم ډېر سخت تکلیفونه دلته پر مجاهدینو باندې پر دا خلکو باندې هر وخت به چاپه وه یوه چاپه به سهار وه یوه به ماښام وه یو په میاشت کې تقریبا یو وخت کې بریالي مرحوم عیسابلې
ول 15 شاپې وې که 16 شاپې په یوه میاشت کې دلته دا زموږ پر کلي باندې پر مجاهدینو باندې ووهلې شوې. ډېر سخت ظلمونه یې وکول، ډېر سخت خلک بیا ډېر سخت ووهل، بیا بې وتړل، بیا بې بوتلو هلته بې له ماجد سره دیواله ته کښېنولي وو، د دیواله خواته بې مخ وو، دوی به دا شاته ورته ولاړ وو، یوه له بل سره نه خبر کولی سوای نه یوه بل ته کتلی سوای. بس دا رقم به ناست وو، دوی به شاته ورته ولاړ وو، یوه ګنټه 2 ګنټې 15 ګنټې له 8 بجو ته 12 بجو ته 1 بجې پورې به دا خلک کښېنولي وو، دیواله ته به ټول مخام به دیوالو ته ورګرځولي وو، بالا به دوی شاته ورته ولاړ وو. ډېر سخت ظلمونه، ډېر سخت وحشي عملونه یې دلې وکول دا کفارو. چاپی، شکنجې او ډول ډول ستونزې ونه توانېدې چې د افغان مجاهد ولس د مبارزې مخه ونیسي، چې بالاخره د پردیو په لاس جوړ نظام نسکور او په نتیجه کې یو اسلامي نظام حاکم او ولس پکښې د آرام ساه واخیسته.